څرنګه کولی شو په واتساپ کې چټ جی پی ټي وکاروو. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یو بلې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلم چې څرنګه کولی شو خپل واتساپ له چټ جی پی ټي سره کنیکټ کړو او وکولی شو په واتساپ کې چټ جی پی ټي استعمال کړو. له هغې څخه وړاندې دوستانو که چیرې تر اوسه تاسو ویډیو ته لایک نه یې ورکړی ویډیو ته لایک ورکړئ. که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هر راتلونکې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو چې څرنګه کولی شو چټ جی پی ټي په واتساپ کې استعمال کړو یا څنګه کولی شو خپل واتساپ له چټ جی پی ټي سره کنیکټ کړو. دغه ټوله طریقه درته پر همدې ویډیو کې درښایم. سټیپ بای سټیپ راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ښه نو ګرانو دوستانو را به شئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر راخلاص کړئ. دغه براوزر پر هر موبایل کې موجود وي. کله چې دوستانو تاسو دغه براوزر په خپل موبایل کې راخلاص کړه په سرچ کې به ولیکئ چټ جی پی ټي فار واتساپ. ګورو دوستانو همدغه نوم به تاسو سرچ کړئ په دې براوزر کې چټ جی پی ټي فار واتساپ. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دوستانو همدا به تاسو سرچ کړئ په خپل د موبایل په براوزر کې. کله مو چې دا دوستانو سرچ کړئ همدا لومړنی کوم ویبسایټ چې تاسو ته ښکاري پر همدې باندې به کلیک واخلئ واتساپ چټ جی پی ټي. دلته دوستانو دوه اپشنه دي یو واتساپ د یو ټلیګرام کولی شئ دواړه ورسره کنیکټ کړئ. موږ او تاسو غواړو واتساپ ورسره کنیکټ کړو. راځو په واتساپ باندې کلیک اخلو په دې ځای کې خپل واتساپ انتخابوو. ګورو دوستانو دا لږ ذره سر چې اخلي لږ لوډ اخلي انتظار به ورته وکړئ. په دې ځای کې موږ او تاسو ته د چټ جی پی ټي اپشن یا چټ جی پی ټي مخته راځي. ګورې دوستانو موږ او تاسو سره چټ جی پی ټي راغله زه ورته میسج کوم مثال ورته یو څه لیکم ماته ځواب راکوي. په دغه چټ جی پی ټي څخه تاسو کولی شئ په هره ژبه کې پوښتنه وکړئ او ځواب یې ترلاسه کړئ. ګورې دوستانو زه ورته لیکم چې کمپیوټر څه ته وایي یا کمپیوټر څه ده. همدې ته ورته یو پوښتنه ورڅخه کوم ماته په اتومات ډول دا ځواب راکوي. تاسو کولی شئ له چټ جی پی ټي څخه د بېلابېلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړئ او دقیق معلومات یې ترلاسه کړئ. دوستانو دا یوه طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو د براوزر د لارې چټ جی پی ټي کنیکټ کړو. بله طریقه دوستانو تاسو ته بله طریقه هم درښیم چې تاسو کولی شئ له هغې څخه هم استفاده وکړئ او وکولی شئ چټ جی پی ټي کنیکټ کړئ. هغې دپاره دوستانو د موبایل په سکرین باندې تاسو یو نمبر ښکاري همدغه نمبر تاسو خپل موبایل ته ثبت کړئ او میسج ورته وکړئ. دا د چټ جی پی ټي نمبر ده کولی شئ میسج ورته وکړئ او ستاسو واتساپ ورسره کنیکټ کړئ له چټ جی پی ټي سره. همدغه نمبر هم تاسو کولی شئ کنیکټ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ تر څو خپل واتساپ له چټ جی پی ټي سره کنیکټ کړئ. ګرانو دوستانو دا یوه طریقه چې څرنګه کولی شو خپل واتساپ له چټ جی پی ټي سره کنیکټ کړو یا وکولی شو له چټ جی پی ټي سره پر واتساپ کې خبرې وکړو. که ویډیو معلوماتي وي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه مو